بسم الله الرحمن الرحیم. سورة البقره له 20 آیته تر 9 آیته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الناس، ای خلکو، اعبدوا، عبادت کوئ، ربکم، د سرشتن ستاسي، الذي هغه، خلقکم چې پیدا کړی یاست، والذین او هغه کسان، من قبلکم چې تر مخه ستاسي وه، لعلکم چې ګوندې تاسو، تتقون، ځان وساتئ. الذي هغه رب، جعل چې ګرځولې ده، لکم لپاره ستاسي، الارض مځکه، فراشا فرش، والسماء او اسمان یې ګرځولی، بناء چت، وانزل او کښته کړي یې دي، من السماء له پاسه، ماء اوبه، فاخرج پس رایستلي یې دي، به په هغو، من الثمرات له حاصلاتو څخه، رزقا لکم، رزق لپاره ستاسي، فلا تجعلوا نو مه ګرځوئ، لله الله ته، اندادا سیالان، وانتم او حال دا چې تاسې تعلمون پوهیږئ. ای خلکو، د خپل هغه څښتن عبادت کوئ چې تاسو او تر تاسو مخکې خلک یې پیدا کړي یاست، تر څو ځان وساتئ. د هغه څښتن بندګي کوئ چې ستاسو لپاره یې مځکه فرش او اسمان یې چت جوړ کړی، له پاسه یې اوبه را اورولي، په هغو اوبو یې تاسو ته له حاصلاتو روزي را ایستلې ده. نو الله ته شریکان مه جوړوئ په داسې حال کې چې تاسو پوهیږئ. وان کنتم او که یاست، فی ریب په شک کې، مما له هغه څه څخه، نزلنا چې نازل کړی مو دی، علی عبدنا پر بنده زموږ، فأتو بصورة نو راوړئ کوم صورت، له من مثله له مثل څخه دده، له مثله دده، ودعو او راوغواړئ، شهداءکم میدان ته حاضرېدونکي ستاسي، من دون الله له غیر د الله څخه، ان کنتم که یاست، صادقین رښتیا ویونکي. فإن لم تفعلوا نو که نه وکړ تاسې، ولن تفعلوا او هیڅکله کولی هم نسئ، فاتقوا النار نو ځان وساتئ له اوره، التي هغه، وقودها الناس چې پیلوځ یې انسانان، والحجارة او ډبرې دي، اعدت چمتو سوی، للکافرین لپاره د کافرانو، وبشر او زیری ورکړه، الذین هغو کسانو ته، آمنو چې ایمان یې راوړی، وعملو او کړي یې دي، الصالحات نیکیانې، ان لهم دا چې لپاره د دوی دي، جنات داسې باغونه، تجري چې بهیږي، من تحتها له لاندې یې، الانهار ولې، کلما هر کله، رزقو چې رزق ورکول شي، منها د هغو، من ثمرة له حاصلاتو څخه، رزقا کوم ډول رزق، قالو وایي دوی، هذا الذي دا هغه څه دی، رزقنا چې راکول سوی و، من قبل تر مخه، واتو او راوړل شي دوی ته، به هغه، متشابها سره ورته، ولهم او لپاره د دوی دي، فیها په هغو کې، ازواج جوړې،
مطهرة پاکی شوي وهم او دوی فیها په هغو کې خالدون تلپاته دي. که تاسو په هغه قرآن کې شک لرئ چې ما پر خپل بنده نازل کړی، نو د دې قرآن په شان کوم صورت راوړئ او له الله پرته خپل حاضرېدونکي شاهدان ټول راوغواړئ که تاسو رښتیني یاست. که تاسو دا کار ونه کولی سو، که تاسو ونه سوه کولی او هیڅکله یې نسئ کولی، نو له هغه اوره ځانونه وساتئ چې د سون توکي یې سړې او ډبرې دي، کافرانو ته چمتو سوی دی. هغه اور کافرانو ته چمتو سوی دی. او هغو خلکو ته چې ایمان یې راوړی او نیک عملونه یې کړي دي، د دې خبرې زیری ورکړه چې دوی ته داسې جنتونه په برخه دي چې ولې تر لاندې بهیږي. هر وخت چې د هغه له میوو څخه کومه روزي ورکول سي، دوی به وایي دا هغه څه دي چې مخکې راکړه سوي وو. دوی ته هغه سره ورته راوړل سي. په هغو جنتونو کې دوی ته پاکې جوړې دي، دوی په هغه کې تلپاته دي. ان الله یقینا الله لا یستحیي ان یضرب نه کوي حیا له دې څخه چې بیان کړي مثلا ما مثال کوم بعوضة غماشه فما فوقها پس هغه چې پورته وي تر هغې. فاما الذین نو هر څه چې هغه کسان دي آمنو چې ایمان یې راوړی، فیعلمون نو پوهیږي دوی انه الحق چې دا همغه حق دی من ربهم لخوا د څښتن د دوی. واما الذین او هر څه چې هغه کسان دي کفرو چې کفر یې کړی دی، فیقولون نو وایي ماذا اراد الله څه شي غوښتل الله بهذا مثلا په دې د مثال په توګه. یضل به کثیرا بېلارې کوي په دې ډېر، ویهدي او پر لاره سموي به په دې کثیرا ډېر. وما یضل به او نه بېلارې کوي په دې الا الفاسقین مگر بې امر کوونکي الذین هغه ینقضون چې ماتوي عهد الله وعده د الله من بعد میثاقه له وروسته د کلکوالي یې، ویقطعون او پرې کوي ما هغه څه امر الله به چې امر کړی الله په هغه ان یوصل د دې چې وصل سي. ویفسدون او خرابي کوي دوی فی الارض په مځکه کې. اولئک هغوی هم همدا دوی الخاسرون زیانمن دي. یقیني خبره ده چې الله تعالی له دې څخه حیا نه کوي چې کومه غوماشه یا تر هغې پورته څه په مثال کې ذکر کړي. نو هغه څوک چې ایمان یې راوړی هغوی پوهیږي چې دا د دوی د رب لخوا حق دی. او هغه څوک چې کافران سوي هغوی وایي الله په دې مثال څه غواړي، په دې کې څه مقصد لري. په دې مثال ډېر بېلارې کوي او ډېر په هدایتوي، او بل څوک نه په بېلارې کوي پرته له هغو بې امري کوونکو فاسقانو چې د الله وعده له ټینګ تړون وروسته ماتوي او هغه څه پرې کوي چې الله یې د پیوستون او جاري ساتلو امر کړی، او په مځکه کې خرابۍ کوي. همدا خلک تاوانیان دي.
کیف تکفرون بالله، څرنګه کافران کیږي په الله، وکنتم امواتا، حال دا چې واست مړه، فاحیاکم، پس ژوندي یې کړاست، ثم یمیتکم، بیا مړه کوي تاسو، ثم یحییکم، بیا ژوندي کوي تاسو، ثم الیه، بیا دته ترجعون، ګرځول کیږي. هو الذی، دی هغه څوک دی، خلق، چې پیدا کړي یې دي، لکم لپاره ستاسو، ما هغه څه، فی الارض چې په مځکه کې دي، جمیعا ټوله، ثم استوی، بیا قصد وکړ ده، الی السماء، و اسمان ته، فسواهن، نو برابر یې کړه هغه، سبع سماوات، اوه اسمانونه، وهو بكل شیء، او دی په هر شي، علیم، پوره پوه دی. څرنګه په الله کافران کیږي په داسې حال کې چې تاسو مړه واست، د ژوندي کړاست، بیا مو مړه کوي، بیا مو را ژوندي کوي، بیا د ده خواته ورګرځول کیږي. دی هغه څوک دی چې د مځکې ټول نعمتونه یې ستاسو لپاره پیدا کړه، بیا یې اسمان ته اراده وکړه، نو هغه یې اوه اسمانونه جوړ کړه، او دی په هر څه ښه پوه دی. د سورة بقرې له اوله تر شلم نمبر آیته قرآن ته ترغیب او په وړاندې انسانان پر درې ډلو ویشل شوي. له 21 تر 29 نمبر آیته د بحث یوه بله لړۍ پیلیږي. په 21 نمبر آیات کې ټولو انسانانو ته دا امر دی چې هر ډول عبادت یوازې الله ته خاص کړي. او دا خو تاسو ته معلومه ده چې قرآن کریم چې کوم ځای د الله لپاره بندگان په عبادت امر کړي، نو هلته همدا مطلب چې یوازې الله ته بندګي کوي. ځکه قرآن پر دې ټینګار کړی. په سورة النساء 14 آیت کې وایي واعبدوا الله ولا تشركوا به شیئا، د الله بندگی کوئ او هیڅ شی مه ورسره شریکوئ. او دارنګه د سورة کهف په 114 آیت کې چې د دې سورت اخري آیت دی، هلته هم وایي قل انما انا بشر مثلکم، ای پیغمبره دوی ته ووایه چې زه ستاسو په شان انسان یم. یوحى الی انما الهکم اله واحد، ماته دا پټ پیغام را رسول کیږي چې ستاسو د بندګۍ لایق او مستحق یوازینی ذات دی چې هغه لایق او مستحق دی. فمن کان یرجو لقاء ربی، نو که څوک هیله او باور لري د دې چې مخامخ کیږي د خپل رب سره، فلیعمل عملا صالحا، نو هغه د نیک عمل ترسره کړي، ولا یشرک بعبادت ربه احدا، او د خپل رب په عبادت کې دي هیڅوک نه شریکوي. نو دا په دغه 21 آیت کې ټولو انسانانو ته دا امر دی چې هر ډول عبادت یوازې الله ته خاص کړي. بیا پر دغه حکم 5 عقلي دلیلونه ذکر شوي دي. یو د انسانانو د خپل وجود دلیل، دې ته څوک انفسي دلیل وایي، چې قرآن بل ځای وایي چې وفي الارض آیات للموقنین وفي انفسکم افلا تبصرون، په مځکه کې د یقین کوونکو لپاره دلایل دي او ستاسو په خپل وجود کې هم دا دلایل دي. او 4 افاقي دلیلونه، دا د دوی د خپل وجود دلیل خدا چې خلقکم والذین من قبلکم، او د کائناتو په اطرافو کې بیا نور دلایل چې وایي ځکه فرش درته پیدا کړی، اسمان یې چت ګرځولی، د پاسه یې اوبه ورولي، او د اوبو په وجه بیا تاسو ته رزق و روزي راایستلی. دا دلایل. په 23 تر 25 آیت کې، په 23 آیت کې تر 25 پورې
د قرآن کریم او پیغمبر صلی الله علیه وسلم رښتونولي او د مقابل لوري د شبهاتو لرې کول بیان شوي. د قرآن کریم مخالفینو ته د عذاب ویره او ګوتڅنډنه او منونکو ته زیری ذکر شوی چې وایي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا. پس پرویشتم تر اوویشتم نمبر پرویشتم آیات کې تر اوویشتم پورې د قرآن کریم د مثالونو په هکله د مخالفینو د نیوکې جواب او د دوی ناکاره نښې یادې شوي چې وایي ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما. په اتهویشتم آیات کې تر نهه دېرشم پورې چې د دې وروسته څه برخه بیا انشاءالله ویل کېږي. په دغو آیاتونو کې 5 عام نعمتونه یادېږي چې هغه د انسان خپل پیدایش چې وایي کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا فاحیاکم. بل د مځکې ټول نعمتونه د انسان لپاره پیدا کول چې وایي هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. دریم د مځکې واکمني وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. په دې مځکې کې نور مخلوقات هم شته خو ډېر اختیارات د کوم مخلوق دی؟ د انسان. چې چیرې انسان وي هلته زمری هم باید هغه منطقه تخلیه کړي. او څلورم د دغه نعمتونو څخه د ګټې اخیستنې وړتیا او استعداد ورکول. دا هم یو ستر نعمت دی چې وایي وعلم آدم الاسماء كلها. الله آدم ته دا ټول نومونه ور وښودل. د دې دا مطلب چې دا د مځکې پر مخ چې څه الله پیدا کړي دا د دې شیانو د پیژندنې او د دوی څخه د ګټې اخیستنې او د استفادې پیژندنې هغه وړتیا او استعداد الله د انسان په دماغ کې ایښی. د انسان ته دا وړتیا ورکړې چې د مځکې د مخ شیان وپېژندلی شي او د هغوی څخه د ګټې اخیستنې طریقه زده کړي چې دا د څه لپاره کارېږي. اوسپنه د څه لپاره کارېږي؟ د اوسپنې څه خاصیتونه دي؟ دا نباتات، دا ونې، دا میوې، دا کمې ګټې لري؟ دا د څه لپاره کارېږي؟ دغسې دې ته ورته. او په پای کې دا هم چې الله انسان ته په جنت کې د استوګنې فرصت ورکړ خو چې د ده څخه تېروتنه وسوه بیرته بیا دا احسان پر وکړ چې د ده توبه یې ومنل. د شیطان په څېر یې دی تل بې برخې نه کړ. د دغو ټولو نعمتونو د یادولو مقصد د الله توحید یعنې یووالي ته د یووالي منلو او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د رسالت منلو ته هڅول او د کفر او شرک ردول دي.